حضور پاک د بدر په غزا کې او 1000 کسان کافران دي او صحابه سره ټوټل 8 توري دي او کافر سره 1000 په 1000 توري دي. مسلح لخر دی، زغره چولی دی، نیزه و سره دی، اسون و خان و سره دی، صحابه و سره سدی. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشوره کوله د مرګرو سره، وی څنګه وکړو؟ مشوره وسره کوي. اشیروا علی ایها الناس، مشوره راکړي. نو یو صحابي پکې پاسېده، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ ودرېده، وی د الله رسوله مونږ د موسی علیہ السلام قوم خو نه یو چې موسی علیہ السلام ته وی زه تو خدای دې جنګ کوي، مونږ به دلته ناست یو. مونږ هغسې نه یو، مونږ به ستانه مخکې روان یو، ستانه وروستو به روان یو، ستانه ښي طرف ته به روان یو، ستانه ګس طرف ته به روان یو. او قسم دی دا خو لا وله خبره ده، که ته مونږ ته وایې چې دا ځانونه او څاروي په دې دریاب ور وغورځوې، په دې دریاب باندې ځان ور غورځوو. چې حضور پاک د دې صحابي دا خبرې واورېدلې، مقداد ابن اسود د دې صحابي نوم رضی الله عنه، چې دا خبرې واورېدې نو مخ یې رڼا وکړه، خوشحاله شو. نو زه اکثر ویم بني اسرائیلو نعمتونو ته ګوره او ټیزنتوب ته ګوره، او زمونږ د پیغمبر علیه السلام د صحابه کمزورتیا د وجود ته ګوره، او شلیدلو سپلو جامو ته ګوره، او غیرت او ایمان ته ګوره. داسې ملګري خدای ورکړل. یو جهاد دی، یو زنانه راله پیغمبر علیه السلام ته ودرېدله او جړلې، وی صاحب یو ماشوم بچی ورسره په غېږ کې دی، ورڼې کې. وی صاحب بیگا میں مې وجړل چې خدای زما دومره څوک نشته چې د نبی علیہ السلام سره جهاد لولیږم، چې د حضور پاک ملګرتیا وکړي، دومره نشته. جړلې مې دي. نو ما ته اجازت راکړه چې زه د سره لاړه شم. وی نه، ښځو ته خو اجازت نشته. ښه به په میدان د جنګ کې او غشي به در باندې بریږي او تورې به بریږي، او زما به څوک نه چې ستا مخکې ودرېږي. ما له اجازت راوې نه، ښځو ته اجازت نشته. وی ښه دا ماشوم بچی مې ځان سره بوز. وی په دې بچي دې څه وکړم؟ ماشومانو باندې خو دا خو د وروڼي ماشوم دی. وی زه راته چل ښیم. وی دا یو صحابي له ورکه یو ملګري له چې ځان سره یې درولي، که چرتې پتا د تورې نیزې غزار چا کو نو دې به درته د ډال په شان مخکې نیسي، دې ټوکړي ټوکړي چې پروا نشته، خو چې تا خدای بچ کړي. دا ملګري خدای حضور پاک له ورکړل. د احد په غزا کې حضرت طلحه ابن عبید الله دا یو د عشره مبشرونه دی. یو وخت کې په نبی علیہ السلام دا کافر راغون شو، سخت غزارونه یې پې شروع کړو. قسم دې په دې خپلو لاسونو باندې به د نبی علیہ السلام نه غشي راتمبول. 14 زخمونه په دې لاسونو کې پیدا شو. لاسونه یو لاس مکمل شل شو، مکمل شل ختم شو. څوک به پلار سره داسې وکړي، قسم دې چې پې راشي پلار بیا په ځای پرېښو تښتېدلی به بابا ته پېښ او کار نه پېښ. د بوډۍ قصه یاده ده که نه؟ زوی ناجوړه بوډۍ به چغې والې زوی مخکې وی بچې وي ستا دا بیماري د خدای په ما راولي، خو تا دې خدای جوړ کړي. اسرائیل علیه السلام راغی بوډۍ ته وی
وی ستا ټیم پوره دی وی روغ او رنځور پیژنې او که نه چې تا چې به اوسه پورې چغې والی خو څه لیدلي نو که نه نو داسې والله که څوک پلار او مور سره مو کړي کوم چې صحابو د حضور پاک سره کړي یو بل صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه شو د ویشتو ډېر زیات ماهر نو غشي به ویشته نو نبی علیہ السلام مبارک به دا لاس پرې تندي داسې کېښود او د دې شیش ته به یې کتل چې دا په هدف لګي که نه لګي کافر پې لګي که نه دې څه وایي وی دا الله رسوله ما نشاته ودرېږه نحری دون نحرک ځکه چې زه غزار کوم نو دشمن په ما غزار کوي نو اسې نه ته ونه لګې زما نه شاته ودرېږه چې تا باندې څوک غزار کوي چې زه ولګېږم خو چې ته بچ شې نو نبی علیہ السلام مبارک بوله یو آواز ورکړی دی قسم دې دومره لوی انعام دا چاته هم نه دی حاصل کم چې دې صحابي ته حاصل چې ده به کله غشي ویشته نو رسول الله مبارک بوله آواز ورکاو ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعده اولا زما مور پلار تا نه قربان صرف دو صحابو ته پیغمبر علیہ السلام دا لفظ ویلی دی اولا اے سعده مور او پلار مې در نه قربان دا د هغه وی چې زما دپاره لویه خبره ده چې ما نه د خدای پیغمبر مور پلار قربان کړي دي حج له تللی وم هلته مې یو ملګری و ما ته یې راځه د نبي علیه السلام یو لینده ده او یو غشی دی چې درته وښیم ما وی ښه هغه ته پته نه وه اته نو خبره زه بوتلم یو ځای کې څه نوادرات پراته یو خشته غوندې چبوتری مزیداره جوړه کړې او شیشه ته ګیر چاپېره ته و د اوسپنې جنګلم ته ته و او په هغې په منځ کې لینده پرته وه غټه لینده لویه داسې لویه لینده وه ما دا مونږ خو دا لیندې وړې وې لویه غټه داسې زما د دوو لاسو نه اوږده وه غټه لینده وه او ورسره یو غشی پروت و غټ اوږد غشي وی دا د پیغمبر علیه السلام لینده ده زه چې ورنږدې شم او ما ورته وکتل نو لاندې ورسره دا لفظ لیکلی و چې ارمی یا سعدو فداک ابي و امي اوله ای سعده زما مور پلار در نه قربان ما هغه ته وی دا د حضور پاک لینده نه ده دا هغه لینده ده چې حضرت سعد ابن ابي وقاص د حضور پاک په مخ کې پې ویشتل کړي او دا هغه غشي دی لاندې ورته لیکلی بیا چې بل ځل لاړم ومې کتل هغه ځای نه هغه نوادرات چې ته بل خوا منتقل کړي ومې نه لیدل دا صحابه داسې ملګري خدای ورکړل والذین معه اشداء علی الکفار قرآن شریف کې الله وایي وی هغه کسان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري د کافرو په مقابله کې ډېر زیات سخت و نه د ځان پروا ساتلې ده او نه د پلار پروا ساتلې او نه د مور پروا ساتلې